اکثره خلک دا خبر کوي چې زما عمر زیات دی یا اوس زموږ وخت تیر دی. راځئ یو محاسبه وکړو. زموږ د ژوند د ګټورتیا یا د مثمریت وخت څه وخت شروع کیږي او څه وخت پای ته رسیږي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې موضوع دا اکثره خلک دا خبر کوي چې زما عمر زیات دی یا اوس زموږ وخت تیر دی یا اوس د دې وخت نه دی را رسیدلی. دې ته ورته دغه بهانې زموږ ټولنه او زموږ په ټولنه کې اکثریت وګړي له ډېرو سترو چیلنجونو سره مخ کړي دي او له ډېر څه یې محرومه ساتلي دي. راځئ یو محاسبه وکړو. زموږ د ژوند د ګټورتیا یا د مثمریت وخت څه وخت شروع کیږي او څه وخت پای ته رسیږي؟ د نړۍ مشهور روانشناسان او ارواپوهان هغه وایي چې په اوس وخت کې د انسان د ژوند د ګټورتیا مرحله له 20 کلنۍ پیلېږي او انتهای نه ده ښودلې. ځکه موږ په ټولنه کې یا موږ په نړۍ کې اوس داسې خلک هم لرو چې هغوی په 115 کلنۍ کې د یوې نوې دکتورا اخیستو لپاره اپلای کړې وه او داخله یې کړې وه. یعنې د ژوند تر پایه پورې د ژوند د ژوند مرحله مثمریت یا ګټورتیا لري او کولی شي چې انسان ترېنه استفاده وکړي. نو دغه محاسبه چې له 20 کلنۍ شروع ده او موږ به داسې تقریبا ورته حساب وکړو یا تر 80 کلنۍ پورې د ژوند تر 80 کلنۍ پورې انسان له ژوند نه ګټه پورته کولی شي. نو له 20 کلنۍ تر 80 کلنۍ ګمان وکړه ته اوس 30 کلن یې، نو ستا د ژوند د ګټورتیا څومره مرحله تیره ده؟ 20% هم نه ده تیره. نو هیڅ کله هم دا بهانه مه کوئ. هغه که د هر څه لپاره وي، که د درس لپاره وي، که د مسلک لپاره وي، که د هنر لپاره وي، که د دعوت لپاره وي، که د علم د حصول لپاره وي، که د هر څه لپاره وي، هر وخت چې ته یې همغه ستا وخت ده. ګورئ راځئ اسلامي تاریخ ته ځیر شو. عباس بن فرناس رحمه الله 80 کلن و چې هغه د الوتلو لپاره هوډ وکړو او په همغه الوتلو کې هغه ټول بشریت ټولو انسانانو ته د یوې نوې ټکنالوژۍ پیلامه وکړه چې هغه طیاره ده، جهاز طیاره. او په همدغه تجربه کې هغه مړ هم شو، وفات هم شو رحمه الله. همداسې راشئ موسی بن نصیر رحمه الله 79 کلن و چې هغه اندلس فتح کړو. همداسې په تاریخ کې بیا د مراکش بادشاه هغه 40 کلن و چې د اندلس د دفاع په خاطر باندې د خپل فوج رهبری وکړله. بیا داسې راشي لیبیا ته. په لیبیا کې عمر مختار رحمه الله 83 کلن و چې هغه په شهادت ورسېدو په داسې وخت کې چې هغه عملاً په جنگ مصروف و. تاریخ لیکي چې د خپل ژوند په وروستي کال کې 120 جنگونه کړي ول. یعنی په 83 کلنۍ کې هغه د 120 جنگونو کې عملاً برخه اخیستې وه. همداسې راشي د قوقاز یا د روسیې مخالف د مسلمانانو د تاریخ په دور کې امام شامل رحمه الله هغه هم د 70 کلونو نه پورته و. هغه په یو مجلس کې د خلکو لپاره د خپل کمیس وایستو چې یو چا په د نقد وکړو چې عمر د دومره زیات شوی دی او دومره په جنگونو کې مصروف یې، نو ولې مړ نه شوې؟ نو هغه خپل کالي ورته وایستل، په دې مجلس کې خپل کمیس یې وایستو، د ده په بدن کې روغ ځای نه و پاتې. یعنی هغه په اقع عمر باندې هغه مصروف و. هیڅ کله دا بهانه مه ګرځوئ. ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د رسالت مسئولیت کله ور وسپارل شو؟ په 40 کلنۍ کې. یعنی هغه د ځوانۍ له نشاط نه وتلی و. هغه په خپل عمر کې له ډېرو مشکلاتو له ډېرو چیلنجونو سره مخ شو، خو د هغه عمر زیات و. نو هیڅ کله دا بهانه ستاسو مخه ډپ نه کي چې عمر ډېر ده. ګورئ هغه وختونه چې د تعلیم د حصول لپاره وستعین دي هغه رواجي داسې جوړ دي چې ماشوم به له ماشومتوبه پیل کوي او 40 کلنۍ 25 کلنۍ کې به هغه ماسټر کیږي یا به دکتور کیږي. نه، عمر هیڅ کله هم د هیڅ هنر لپاره معین وخت نه لري.
که مو د تیر عمر بهانې ختم کړي، باور وکړئ یو ځل بیا به په ژوند کې د ځوانۍ احساس وکړئ. هر علم، هر هنر، هر مسلک چې د ژوند په هر پړاو کې خصوصا د عمر په زیاته برخه کې ته شروع وکې، دا یو نوع تا ځواکمن کوي، تا ته یو نوع نشاط در بخي، یو ځل بیا تا ته دا حس در کوي چې ستا ژوند په ډېرېدو دی. او برعکس وګورئ، پوښتنه وکئ، د زړښت احساس زورونکی وي. او ولې وي؟ ځکه هغه دا ځان سره منلی وي چې زه نور څه نشم کولی، په دنیا کې نور زما وخت پوره دی، او همدغه حس دته ډېر درد ورکوي. ته وکته که 70 کلنې، که 80 کلنې، که 50 کلنې، که 40 کلنې، که د ژوند په هره برخه کې که د تعلیم نه وي کړی یا د تعلیم کم وي، مخکې لاړ شه، تر هغه مخکې لاړ شه تر څو ته مړ کېږي. دا به هم تا د ټولنې لپاره مثمر ثابت کی، وبه دې روزي ورته، هم به د تا په خپل شخصي ژوند کې په اقتصادي لحاظ تا پیاوړی کړي، او هم به د صحتمند وساتي، او هم به یو نوع امید درته پیدا کړي. نو دا بهانه ختمه کوي چې زه زوړ شوی یم یا زما عمر نور تیر دی. نه، د عمر پیل هغه وخت دی کله چې تا هوډ وکړلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.